د تورخم د جګړې او دروازې په اړه تازه معلومات راورسېدل. په تورخم کې شدیده جګړه او د 900 کورنیو بېځایه کېدل او زیانونه. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. که څه هم پاکستاني لوري د اسلامي امارت او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د تیرې ورځې نښتې له امله د تورخم بندې شوې دروازې ژر تر ژره د بیا پرانیستو خبره کوي، خو یو شمېر ځایي اوسیدونکي وایي لا هم دغه دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده. تورخم ته څیرمه د غوړکي په سیمه کې د اسلامي امارت او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د تیر ماښام جګړه که څه هم پای ته رسېدلې او ځینو پاکستانیو امنیتي چارواکو ویلي دي چې دغه لاره به ژر تر ژره بیا پرانیستل شي، خو د سیمې اوسیدونکي او په تورخم دروازه کې د ځایي ادارو ځینې کارمنان وایي لا هم دا لار د هر ډول تګ راتګ پر مخ بنده ده. دوی ډیروي دغلته وضعیت لا هم عادي نه دی او هره شیبه د جګړې د بیا پیلېدو ویره شته. د غوړکي سیمې یو اوسیدونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي دي اوس مهال د تورخم دروازه بنده ده، د وګړو تګ راتګ نشته، ترانسپورټي سیستم هم بند دی، د تورخم ښارګوټي هټۍ بندې دي، وضعیت ډیر اضطراري دی. پرون له مازدیګره چې جګړه پیل شوې وه د شپې تر 1 بجې روانه وه. اوس داسې نشو ویلی چې جګړه پای ته رسېدلې، ځکه تر اوسه له دواړو خواو څخه هیڅ حال معلوم نه دی. د تورخم ښارګوټي یو اوسیدونکي فرمانشاه ویلي دي د ده په ګډون د یادې سیمې ټولې میشتې کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړې شوي دي. نوموړی وایي زما د کورنۍ په ګډون ټول وګړي له سیمې وتلي، یوازې په کور کې پاتې وم. اوس مې د کورنۍ ځینې کسان بیرته راستانه شول. تر اوسه د تورخم دروازه خلاصه شوې نه ده، نو د جګړې امکان شته ځکه لا هم وګړي ډاډمن شوي نه دي. د اسلامي امارت د واکمنۍ د کورنۍ چارو وزارت ویاند ویلي دي په دې جګړه کې د پاکستان لخوا د ډیورن کرښې بلې غاړې ته د ولسي وګړو کورونه په نښه شوي چې له امله یې 3 کسان وژل شوي دي. په ننګرهار کې د اسلامي امارت د واکمنۍ د والي د دفتر له لوري په خپرې شوې خبرپاڼه کې د وژل شوو کسانو شمېر 2 یاد شوی او پکې لیکل شوي دي د دغه نښتې له امله 3 ولسي وګړي ټپیان شوي هم دي. خو د سیمې وګړي وایي په غوړکي سیمه کې د یوې کورنۍ 3 غړي چې یوه یې میرمن او 2 یې ماشومان دي وژل شوي دي او د همدې کورنۍ یو بل غړی سخت ټپي شوی دی. د ننګرهار د والي د دفتر له لوري په خپرې شوې خبرپاڼه کې دا هم راغلي دي چې دغه نښته وروسته له هغې پیل شوه چې په غوړکي سیمه کې د اسلامي امارت پولیساتو پوستا پراخوله، خو د پاکستان له لوري پرې ډزې وشوې او دوی هم ورته عمل ترسره کړ. په خبرپاڼه کې راغلي دي چې د دغې نښتې له امله 900 کورنۍ بېځایه شوي دي او دغو کورنیو ته د بیړنیو مرستو د رسولو په موخه د بهرنیو مرستندویه ټولنو له مسؤلانو سره ناسته هم ترسره شوې ده. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکي یاسر خان د آزادې اروپا ازادۍ راډیو مشال څانګې ته ویلي دي نن د درېنۍ یاسې شنبې پر ورځ سهار د تورخم دروازې د بیرته پرانیستلو لارښوونه شوې. دوی په یاده سیمه کې خپل دفترونه فعال کړي او ژر به وګړي پر دې لاره تګ راتګ پیل کړي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي مشال راډیو ته د نوم نه خپرولو په شرط ویلي دي د تېرې شپې په نښته کې د پاکستان پولیساتو 3 ځواکونه ټپیان شوي دي. دغه پاکستانی چارواکي ویلي دي د دواړو لورو ترمنځ تر خبرو وروسته پر دې پریکړه شوې چې باید ژر تر ژره دغه لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانیستل شي او د کرښې په اوږدو کې باید له هر ډول نوو پوستو جوړولو څخه له وړاندې معلومات ګډ کړل شي. پاکستانی لوري تر اوسه د دغې نښتې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو امریکا غږ ته په تورخم کې ځینو پاکستانیو سرچینو دغه نښته منلې او دا یې هم ویلي دي چې د نښتې له امله مرګ ژوبله رسېدلې، خو کره شمېر یې نه دی ښوولی. په تورخم کې د دواړو اړخونو له لوري دا نښته داسې مهال کیږي چې تېره ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو ګاډو لپاره د لنډمهاله اسنادو د لرلو پر ضد د سوداګرو او ګاډیوانانو احتجاجي پرلت دوام درلود. دا په داسې مهال کې ده چې په افغانستان کې واک ته د اسلامي امارت د بیا ځلې رسېدو وروسته په تیرو 3 کلونو کې وخت ناوخت د کرښې په اوږدو کې د اسلامي امارت او پاکستانیو پولیساتو ترمنځ نښتې شوي دي چې له امله یې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو ترڅنګ په ورځو د تورخم دروازه هم بنده پاتې شوې ده.